سره د موجوده د کم اکټر فلمونه دي ټول شته ټول د سره شته صحیح ده فلمونه وته اندازتن سوره یاره زیات کسان دي مار دی متن دی میتاب دی انیل کپور دی اکشی کمار دی متن چغروتی دی رشی کپور دی دا ټول شته موږ سره یو 5 پیغمبران نمونه راته واله حضرت یوسف علیه السلام دی آدم علیه السلام دی حضرت ابراهیم علیه السلام دی حضرت یعقوب علیه السلام دی حضرت 15 سر نه وای شمار دا کلمه ته لګوي واضحه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاءالله ماشاءالله دې معنی وته لګوي د دې معنی دا چې زموږ د شهادت کلمه ده او الله پاک دې د موږ ټول مسلمانانو ته دا نصیب کړي چې د مرګ په ټیم کې یا الله زموږ دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله معنی راته وای معنی ناراضي معنی دل نه درځي دا د غسل فرض کو به درځي کنه په دې کې 15 فرض دي 15 فرض دي مړه خبره او ډېر وخت نه کو شي کم دي 15 فرض دي پکې دونه راته معلومات شته او جی غسل کې 15 فرض دي صحیح او دا آسمانی کتابونو ته پته شته چې سودي 15 3 کم دي مونږ چې کوم موضوع کو دې کې 100 فرض دي وضو چې مونږ کوو دې کې زمونږ 3 فرض دي کم دي دا علم ماته نشته علم ته نشته دا علم نشته دا ماسپخین د جمعې موږ چې کوم دي کې ټوټل 100 رکعات دي دې کې 12 رکعات 100 کې 100 تشي دې کې 2 کې باقي تشي دا ماسپخین د جمعې موږ چې کوم دي 2 پکې ډکی باقي ټول تشي د جمعې باقي ټول تشي ډیر زیات ډونګو کې رانه ورځېدل دا یو دوکا ده دې سیز رانی سره یقینو کا چې د ډیرو سیزونو د سره کمې دي لکه زما په شان بالکل صحیح نو کوشش وکا حق حلاله دا شریړی لا ګولې دي کنه د دې ځای کې دا ټماټر خرڅې سو کېلې خرڅې سو دی وای چې الله نه هغه جوړي وته فرق کړی وای چې حق حلاله به امیډیټ ډیره کم چلیږي اسلامي ډیټا کم چلیږي انتهایی کم چلیږي نه چې دا چې کم ځوانان دي دا یونیورسيټي و غیره دا چې کم دي ټول فلمونه چې د الله رسول بالکل څه شي نوړي اسم نوړي محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی دا دین سره چې مینه نشته کنه او په دې عالمانو پسې دا پسره چې پګړې چولی مونږ ور پسې خاندو نو دا مونږ نا خبره داسې یو چې دلته ینګ جنریشن د کالجونو والا یونیورسيټي والا چې کم راځي ورو د انډیا اکټران انګريزان او د انګلیش فلمونه دا ټول ولا نمونه ورځي او د پیغمبر الله او رسول دا ډیر کم خلک چې کم دین وای چې نه چي دغه ډیټا اچي نه د سره معاشره کم خوروانه زمونږ د ینګ جنریشن دا کم طرف ته روان یاره نن سبا ینګ جنریشن دا یوت جنریشن چې کم دی دا نن سبا لکه یو حساب سره چې وګوره کنه دا راتلونکي کم نسل دی یوت نسل دی ینګ جنریشن کم نسل دی دا نه تباکی دا لکه تبای سایډ ته ټول روان دی کنه دی لپاره دا پیغام د دې مشرانو له دې کشرانو له دا پیغام ورکول دي چې د دې خپل مشرانو کشرانو خیال وساتي ښه حفاظت وکړي ښه تربیت ولا ورکړي شي نو ان شاء الله د الله پاک نو امید چې ان شاء الله راتلونکي کم نسل له چې دې لپاره دې ښه سوچ وکړي دا ښه سوچ وکړي لکه تاسو ناسي کنه خپل مزدوري کوي خپل دیاړي کوي وای چې روپۍ دوه ګټم لکه مطلب دغه مزدوري کې کنه تاسو ډیوټي ده دلته کې جی زموږ دا ډیوټي ده چې موږ سحر راشو زموږ دا رینګټون سافټویر کار دی موږ دا کو ټیک شو دلته کې زموږ ډیلی بیسس باندې زموږ خپل کاری دا ګدري لوکو لپاره راز موږ چې ګدري روپیو ګټو کور لپاره سیر وړي اوسو خنن سبا دا کم سچويشن چې روان دي په دې کې بالکل ناممکنه خبره لکه برکت نشته رزق نه برکت ہوته درته وای خپلو کیو فلمونو سره کې اسما کې سمې کړه کم اکټرانو فلمونو سره یاره دی کې انګلیش هم شته انډین هم شته بنګالي هم شته پښتو هم شته ټیک شو لکه موږ سره بیا دې سره اسلامي ډیټ هم شته نه فلمونه چې مثال تک ما اچي کنه دا ځوانان ډیر راځي چې یاره دی کې زیات تر چې کم دی دا سټوډنټس کسان دي زیات سټوډنټ ډیر راځي دا راته وای چې کم اکټر ډیر خوښي لکه زیات تر دا سټوډنټس چې کم دي زیات تر دا انګلیش سیزن ډیر زیات ګوري نه اکټر نمونه خو بدرځي کنه وسړی راځي نتن شو
کنه داسې فلمونه والا د دې خو بیا لکه خپل لکه بیا دې دا چې کم دا ته زیات تر پکې د کم کس فلمونه خلک لکه زیات تر دې کې د میتاب فلمونه خلک وړي، اکشي کمار فلمونه خلک وړي، اجي دیوګن فلمونه خلک وړي، وښلې د دې بیا مشران کسان ډیر راضي کنه دې زیات تر دا زاړه فلمونه وړي. اوستا سره د موجوده د کم ایکټر فلمونه دي ټول شته ټول د سره شته. صحیح ده فلمونه وته اندازتن سور یاره زیات کسان دي د متن دی، میتاب دی، انیل کپور دی، اکشي کمار دی، متن چغروتی دی، رشی کپور دی، دا ټول شته موږ سره دي. لمونه د یاد کړی د خو زوام ګران کار دی. دا راته ووایه چې هغه پیغمبران نومونه راته راولې چې تا سره واقعي دي. کم پیغمبران واقعي دي سره؟ ټول را سره شته. کم دي؟ آدم علیه السلام نه والا تر یوسف علیه السلام پورې سره ټولې کیسې را سره شته، ټولې واقعي را سره شته دي. دې سره بیا مفتی عبدالله شاه بیانونه شته، شیخ ادریس صاحب بیانونه شته، مفتی منیر شاکر شته، احسان الله حسین شته. دې سره بیا موږ سره اردو کې چې کوم دي طارق جمیل صاحب شته، ټیک شو جنید جمشید بیانونه هم شته، نعتونه هم شته. داسې ډېر کسان دي هغې هم موږ سره شته دي. د یو 5 پیغمبران نومونه راته وایه. حضرت یوسف علیه السلام دی، آدم علیه السلام دی، حضرت ابراهیم علیه السلام دی، حضرت یعقوب علیه السلام دی، حضرت 15 سر نه وایه شمار. حضرت یوسف علیه السلام دی، حضرت آدم علیه السلام دی، حضرت یعقوب علیه السلام دی، حضرت داود علیه السلام دی، حضرت ابراهیم علیه السلام دی. حضرت ابراهیم علیه السلام. ماشاءالله زمونږ د پروګرام مطلب هم داره، مقصد هم داره. ته وایي چې روپۍ دوه خیر راشي پورته که نه، اصل د خپل کار نه مطمئنې چې لا کوم تا پهله ما سره ډسکسینګ یاره لکه هر سړی مجبورۍ نه کار کوي، د هر سړی خپل یو مجبوري که نه. زه چې دلته ناست مجبورۍ نه ناست یم، لکه زما خپل ضمیر دا نه غواړي زه دې کار ته کښېنم. په هر سړی یو مجبوري ده، یوازې زه نه دا ټوله کیسهخانې دا ځای شو، اشنغرۍ شو، ټول ځای کې دا کار چلیږي. اصل کې دا فلم چې ورته عام شوي دي معاشره کې. څنګه چې تا ما ته وویل لکه د فلمونو زیات تر نومونه راځي، پیغمبران نومونه هم دله راځي، شکر دی مسلمان یې، خو لږ بریک دی پکې ونیسه. وجه څه کیدی شي؟ یاره وجه دا کیدی شي که نه چې لکه ما تاسو ته کومه خبره وکړه چې یاره زموږ چې کوم ینګ جنریشن دی که نه، دی الټه سایډ ته روان دي. دی له پکار دا دی چې ورسره د خپل دین اسلام د دې خیال وساتي. تاسو له زیات تر خلک دنه فلمونه چې کې اسلامي ډیټا ډېره زیاته موږ سره دلته کې فلمونه چلیږي. اسلامي ډیټا ډېره کمه چلیږي، اسلامي ډیټا کمه چلیږي، انتهایی کمه چلیږي. نه چې دا چې کم ځوانان دي دا یونیورسټو وغیره دا چې کم دي ټول فلمونه چې د الله رسول بالکل څه شی نه وړي، هېڅ هم نه وړي. دا کلمه خو راته پوره ووایه که نه چې د دې خلکو دی وایي دی څه نه دي خبر، وایي سکرین ته ناستي وایي د څه نه ني خبر. دا کلمه ورته لږه ووایه واضحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله دې معنی ورته لږه ووایه. د دې معنی دا چې زموږ د شهادت کلمه ده، او الله پاک دې موږ ټولو مسلمانانو ته دا نصیب کړي چې د مرګ په ټایم کې یا الله زموږ دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله. معنی راته ووایه. معنی نه راځي، معنی دله نه درځي. مونږ خو یونیورسټو والا یادو رانه تباه برباد شو، ته خو په ډونګو کې بس زموږ د ټولو د نن سبا ټول د دې سچویشن کې لګیا دي، ټول دا حالات دي، ټول د حساب کتاب دی. ها دا راته ووایه چې دا د غسل فرض خو به درځي که نه؟ په دې کې 15 فرض دي. 15 فرض دي. مړه خبرې ښه خبرې خو ډېر ویښت یې نه کوشي. کم دي؟ 15 فرض دي، پکې دونه راته معلومات شته دي. غسل کې 15 فرض دي. صحیح. او دا آسماني کتابونو ته پته شته چې څو دي؟ 15 3 دي. کم دي؟ قرآن دی، تورات دی، انجیل دی. قرآن دی، تورات دی، انجیل 3 دي. 3 نه دي، 4 دي. صحیح ده. تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. او دا اخیری کتاب پکې کوم یو؟ قرآن پاک. دا راته ووایه چې نبیان خو ډیر دي که نه؟ ماشاءالله تعالی نومونه هم راځي. دې کې الله تعالی اخري پیغمبر کوم یو رالیږلو؟ زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ماشاءالله. دا راته ووایه چې دا ستا مطلب کوم کار کوي که نه؟ ته خو ته وایه چې زه مطمئن نه یم، شی دیم غلطه. لکه دا زه تا ته نه وایم ډایرکټ نه چې ته دا بس پرېږده دا ته ولیکې، زه دا نه ویم. تا هم ځان له د مزدورۍ یو ذریعه جوړه کړې ده. خو دا هغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې په دې کې ککړ دي، ژوند نه مطمئن نه دي، هغوی څه ترتیب وکړي، څه لارې اختیار کړي؟
بس هغې دا لار اختیار کول پکار دا دي چې یاره ځان له 2-3 روپۍ څه مزدوري وکړي ورسره پیسې وي ځان له یو ښه روزګار روان کړي یو ښه لاره باندې یو ښه پلیټفارم باندې روان شي دې شي نه رو واړي دې شي نه بس رو لکه مطلب دا شو چې لکه پیسې شته هر څه شته لکه پکار دی له دا چې یاره دې سره یو اپرچونټي شته دی دې له پکار دا چې دې نه خپل لاس ووینځي او یو ښه پلیټفارم باندې روان شي چې الله پاک ورکړي برکت هم واچي الله پاک ولا پکې سکون هم ورکړي سکون په دې کار کې نشته دې کې سکون نشته سکون ډیرو نه مونږ تپوس وکړو د اکټرانو نومونه ورته پته شته او د پیغمبرانو نومونه ورته پته نشته دا ته تکړه وي یاره خبر اصل کې دا ده چې لکه هر شیز کې نالج پکار دی هر شیز کې هر یو سړی نالج واخلي ایکسپیرینس واخلي یوازې دا نه چې زه یو کار کوم زه په هغې کې صرف ایکسپیرینس وکړم هر چا له په هر یو شیز کې ایکسپیرینس پکار دی تجربه پکار ده دا نه ده چې یاره ته په هر یو کار کې ته صرف وایې چې یاره زه دا رینګټون کار کوم نه بس زه صرف په دې کې زما ایکسپیرینس دی زه د نور څه خیال یا صحت یا نور څه خیال داسې به کوو ګوره هر څه به کوو دې تاسو اسلامي ډیټا هم کېښودی شئ دا نور ملګري دی هم اسلامي ډیټا کېښودی شي که نه خو مونږ مسلمانان یو مونږ ځوانان مونږ د دین بوزغلي یو مونږ به کوشش دا کوو چې نن نه بعد هغه کار وکړو چې الله پې هم خوشحالي الله رسول پې هم خوشحالي بس زم دنه ډېر دی نه تانګومه دا مونږ چې کوم وضو کوو په دې کې څو فرض دي وضو چې مونږ کوو دې کې زمونږ 3 فرض دي کم دي دا علم ماته نشته دی علم ته نشته دا علم نشته دا ماسپښین د جمعې مونځ چې کوم دي دې کې ټوټل 100 رکعات نه دي دې کې 12 رکعات 100 ډکې 100 تشي دې کې 2 ډکې باقي تش دا ماسپښین د جمعې مونځ چې کوم دي 2 پکې ډکې باقي ټول تش د جمعې باقي ټول تش ډېر زیات ډونګو کې رانه غورځېدلی دا یو دوکه ده دې سیز رانه رانیسلی یقین وکړه چې د ډېرو سیزونو د سره کمی دی لکه زما په شان بالکل صحیح نو کوشش وکړه حق حلاله دا چې ریړۍ لګولي دي که نه دا دې ځای کې دا ټماټر خرڅوي څوک کیلې خرڅوي څوک څه دوی وایي چې الله نه هغه جوړۍ ورته خوره کړې وایي چې حق حلاله پې وکړو څه منمه چې ته الله ته د جوړۍ خوره کړې ده او الله ته ناخوښه ده نو کوشش په نن نه بعد دا کوو چې د خپل دین زده کړه مو کوو او د دې شي نه رو واړي ډېره مننه